محترم ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر خوشاله یم چې الله عز وجل دونه ژوند او دا توفیق راکړي چې د یو بل وار دپاره بیا ستاسو محفل ته د یوې نوې سلسلې سره در داخلیږم. ولله الحمد. محترم ورونو، دا داسې سلسله ده چې په هغه کې د امت محمدي صلی الله علیه و آله وسلم د روښانو څراغانو د ژوند بحث او څېړنه کیږي. شاید تاسې د دغو څراغانو او د هغو د نوعیت پوښتنه کوئ او دا چې د دغو څراغانو څخه څنګه او څونه فایده اخیستل کیږي. که د څراغ څخه مقصد هغه څراغ وي چې موږ ته تاریکه شپه روښانه کوي، خو که بیا ورځ راپورته سي دغه څراغانو ته ضرورت نه پاتې کیږي. مګر یا دغه څراغان چې زموږ د دغې سلسلې اصلي موضوع ده، دا بل قسم څراغان دي. زموږ دغه څراغان تر هغه مشهوره څراغ ډېر بهتر او افضل دي. دا داسې څراغان دي چې موږ په هر وخت کې ضرورت ورته لرو، که توره تاریکه شپه وي او که لمر د اسمان پر منځ ولاړ وي. موږ د دغه څراغانو او د هغو وروښنایي ته اړ او محتاج یو. دا داسې څراغان دي چې د انسانانو ضرورت په هیڅ حال کې د هغو څخه نشي قطع کېدلی. د دوی و وجود ته د مسلمانانو ضرورت داسې مثال لري لکه جسد چې روح ته ضرورت لري، یا واښه او نبات چې اوبو ته ضرورت لري، یا کائنات چې هوا ته ضرورت لري. دوی د هدایت او لارښوونې څراغان دي. دوی علما ورثة الانبیاء دي. دوی د دین ساتونکي او د عقیدې چوکیداران دي. لکه نور څراغان چې په قوت، تاثیر او روښنایي کې فرق لري، دغه رنګه علما ځینې یې کواکب، ځینې یې نجوم، ځینې یې د 14 سپوږمۍ یا لمرونه دي. نو که موږ په علماو کې د کواکبو او نجومو په معرفي کولو شروع وکړو، زمانه به پای ته ورسیږي، خو موږ به د هغو ټولو حق نکو ادا او د هغو د لوړ مقام او خدماتو یو څه حصه به هم نکو بیان، او نه به د هغو نعمتو بیان وکولای سو چې الله عز وجل د دوی دپاره په لوړو جنتو کې آماده کړي. خو موږ به په دې سلسله کې یوازې د 14 د سپوږمیو په متعلق خبرې وکړو چې هغه د علم او لارښوونې لمرونه دي، د فقه معلوم امامان دي، او د 4 فقهي مذاهبو خاوندان دي. هغه چې لکه لمر راوختل او ولوېدل، د خلقو په مابین کې په پخوا او اوس کې مشهوره شوه، چې هغه 4 امامان ائمه 4: امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت، امام مالک ابن انس، امام محمد ابن ادریس الشافعي، امام احمد ابن حنبل رضوان الله علیهم اجمعین دي. دغه ائمه 4 هغه درجه او مرتبه ته ورسېدل چې لوړوالی د هیڅ چا څخه نه دی پټ. دا ټوله د هغه لوی جهد او کوشش په خاطر چې دوی د اسلامي مقدس شریعت او فقه په خدمت کې وشري، او دا چې دوی او د دوی امثال د فقه ډېر لوی میراث تر شا پرېښود، دا د اسلام او مسلمانانو دپاره ډېر لوی فخر او ثروت دی. د مخه تر دې چې دغه د علم او لارښوونې د لمرو په متعلق خبرې شروع کړم، دا ضروري بولم چې د شریعت پر تاریخ او د فقه پر پراختیا یو مختصر نظر واچوم. هغه دا: کم وخت چې اسلام راغی، د هغه د شریعت منبع، د احکامو اساس او د تعلیم مصدر هم یو ځای ورسره راغلی، چې هغه کتاب الله قرآن مجید. قرآن کریم زموږ د عقیدې او شریعت کتاب دی، لکه څرنګه چې د عقایدو او عباداتو په متعلق خبرې کړې دي، دغه رنګه د قانون او دنیوي احکامو په باره کې هم لارښوونې کړې دي. په قرآن کریم کې ډېر آیاتونه د کورنۍ د تعلق په باره کې راغلي دي، ډېر آیاتونه
د بیع او معاملو په متعلق راغلي دي. ډېر آیاتونه د جنایاتو او د هغو د جزا په متعلق نازل شوي دي. دغه رنګه په قرآن مجید کې د دولي، اجتماعي او فردي علایقو په متعلق ډېر آیاتونه موجود دي. او بیا د قرآن مجید ترڅنګ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث موجود دي. هغه احادیث چې احکام یې بیان او تفسیر کړل، خاص او مقید یې کړل، شرح او تطبیق یې کړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل قول، فعل او تقریر سره د مسلمانانو ټول احتیاجات که احکام و یا شریعت د الله عز وجل د وحی او ښوونې په واسطه بیان کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحابو ته ټول هغه شیان وروښول چې د علیه السلام ته د الله عز وجل د طرفه ورښول سوي وو. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام د داسې شو او فاضله اوصاف خاوندان وو چې د دوی عصر او زمانه په ټولو قرنو کې هغه ښه او افضل قرن. اصحاب کرامو ښه اخذ، په پوهېدلو کې دقت، په متابعت کې صدق او په اقتدا کې اخلاص درلودی، تر داسې اندازې چې د دوی اقوال د وروستنیو خلقو دپاره د قبول او تقدیر منبع وګرځېده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د خپلو اصحابو څخه په دې سره راضي شو چې کم وخت د یو مسئلې په متعلق نص یا د مخنی حکم نه کوي پیدا، نو اجتهاد وکړي په داسې ډول چې د کتاب الله په اطاعت کې قصور او کوتاهي ونه شي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و سنت مطهره رجوع پرې نږدي، او اجتهاد هم د دین په اصولو او قواعدو مقید وي. د مثال په قسم کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه و یمن ته لیږي چې هلته به دعوت کوي، خلقو ته به حق لار وښیي او د خلقو په مابین کې به قاضي وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا معاذ، که د حکم او قضا دپاره یوه مسئله درته راغله ته به څه کوې؟ معاذ رضی الله تعالی عنه وویل هغه چې په کتاب الله کې دي په هغه حکم کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که په کتاب الله کې هغه حکم نه و، معاذ رضی الله تعالی عنه وویل په سنت رسول الله حکم کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که په سنت رسول الله کې هم نه و، معاذ رضی الله تعالی عنه وویل په خپل رأی اجتهاد کوم او کوتاهي نه کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معاذ رضی الله تعالی عنه دګر په خپل مبارک لاس په داسې ډول ووهه لکه هغه د یو چا چې د چا خبره خوښه او ویې فرمایل الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضاه رسول الله. یعنی حمد هغه الله لروي چې د رسول الله رسول ته د هغه شي توفیق ورکړي چې رسول الله پر راضي کیږي یا راضي کوي. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې د داسې مسائلو احکام نه بیانېدل چې هغه دي نوي پیښې شوي. مثلا یو څوک چې داسې پوښتنه وکړي که داسې پیښه شوه څه به کوو؟ د فرضي او خیالي مسائلو دپاره نه پوښتنه کېده نه حکم بیانېده، بلکې یو کار چې به پیښ او واقع شو د هغه په باره کې به یا د قرآن مجید په نزول سره یا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لارښوونه سره حکم بیانېده. ځکه هغه وخت فقه یا د احکامو مصدر لکه ژوندی کائن شی چې د ورځو په تېرېدلو سره یې نمو کول، ځکه احکامو د ژوند او ژوندو سره ارتباط درلودی. هر څونه چې ژوند پراخه کېدی مسائل به واقع کېده او پر هغه اندازه د فقهي احکامو بیان هم زیاتېدی. خو پس له فتوحاتو د مسلمانانو ژوند نور هم پراخ شو، نوي حوادث او وقایع پیښ شول. حوادث پیښېدل خو دیني نصوص
او احکام هغه چې په قرآن مجید او سنت متحرک موجود و پای ته رسیدلی و، یعنی پر یو معین حد ولاړ، مګر حوادث او واقعات پرده پسې پیښېدل، پای او انتهای نه درلود، نو د اجتهاد او استنباط څخه چاره نه و. د اجتهاد سلسله د خلفای راشدینو په وخت کې شروع شو او په دغه کار کې هغه بارز او ښکاره شخصیت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او د رضی الله تعالی عنه پر لاس اسلامي فقه مخته ولاړ، او بیا ډېر صحابه کرام د مځکې پر شاوخوا او مختلفو ښارو کې سره متفرق شو چې ځینو ته الله عز وجل د تفسیر بصیرت ورکړی و، د قرآن مجید او احادیثو څخه د احکامو د رایستلو استعداد ورکړی و. نو به د صحابه کرامو څخه هر یو د خپل قدرت پر اندازه د قرآن مجید او سنت مطهره څخه د احکامو استنباط او رایستل کول، هغه چې دته ور معلوم و هغه یې نشرول. په مدینه منوره کې عمر فاروق، علي ابن ابي طالب، عبد الله ابن عمر، زید ابن ثابت، ابي ابن كعب او ابو موسى الاشعري رضوان الله عليهم اجمعين و په مکه مکرمه کې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، په کوفه کې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، په مصر کې عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه، او داسې نور. په دې کې شک نشته چې د اصحاب کرامو دغه په مختلفو ښارو کې متفرق کېدل داسې مثال لري لکه ستوري چې په آفاق د اسمان په اطرافو کې سره متفرق وي، او دوی رضی الله تعالی عنهم اجمعین په خپل فقهي اجتهاد او استنباط کې د خلقو وختو او ځایو مراعات کړی دي. هو هغه کسان چې مځکه په علم ډکه کړې ده او دغه نور یې په دنیا کې نشر کړی دي، هغه د صحابه کرامو هغه لوی امامان دي. مګر موږ په دې بحث کې تر صحابه کرامو راوروسته د نورو امامانو حالات بیانوو، ځکه د صحابه کرامو د حالات بیان په بل سلسله کې چې د حیات الصحابه په نامه سره یادېږي جاری دي، او د ځینو اصحاب کرامو د ژوند حالات مو په سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم کې درته بیان کړي دي، او د شیخینو یعنی صدیق او فاروق رضی الله تعالی عنهما حالات مو په بل سلسله کې درته بیان کړي، او نور به هم کوشش وکم چې وحیات صحابه ته دوام ورکړم. خو بیا هم په اختصار سره وایم چې دغه فقیه صحابه کرامو شاګردان درلود چې د دوی څخه علم حاصلول، او د علم په حاصلولو کې ډېر زیات او زحمت ایستی، ډېر کوشش یې کاوه چې دغه صحابه کرامو شاګردان موږ د تابعینو په نامه سره پیژنو، او دوی ته ځکه تابعین ویل کېږي چې دوی په صحابه کرامو پسې وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هدي او د هغه د اصحابو د طریقې متابعت یې کړی دی، او پر هغه لار روان وو کم چې د دوی سلف پر رهي وو. او که موږ د تابعینو وحال ته نظر وکړو وبوینو چې ځینې تابعین یوازې د احادیثو او د هغو پر نقلولو یې ترکیز کړی او په هغه کې امتیاز لري، خو ځینې نور تابعین یوازې دا نه چې د حدیث په نقلولو کې امتیاز لري، بلکې د پیژندګلوۍ یا معرفت کوشش هم کړی، او دا هم باید په نظر کې ولرو چې د صحابه کرامو او تابعینو فقه یوازې د نص پر لفظ نه ده ولاړ. ورونو زموږ په دغه سلسله کې موږ د نص په نون او صاد سره نص لفظ ډېر ذکر کوو، خو د مخه تر دې چې و نور بحث ته داخليږو د نص ترجمه به درته بیان کړم چې په آینده کې مشکل نشي پیښ. نص د حدیث نص د قرآن مجید و آیات یا د حدیث شریف و لفظ ته ویل کېږي. نو ځینې صحابه کرام یوازې د نص پر لفظ نه ولاړ، بلکې ډېر وختونه او ځایونه د احکامو د اسبابو او علتو د معرفت او پیژندګلوۍ کوشش هم کړی وي،
چې د فتوا په وخت کې د دغه اسباب او علتو مراعات وشي. دا چې موږ د فقه په میدان کې د تابعینو قولونه مختلف وینو او یا دا چې احکام یې فرق سره لري، د هغه سبب دا ده چې تابعین په اقطارو او امصارو کې سره وویشل شو او د هر ښار وضعي د بل ښار د وضع څخه فرق درلودی، نو خود احکام هم مختلف شو او بل په خپل په تابعینو کې د احادیث په خبرتیا کې فرق موجود او دغه ترڅنګ د تابعینو هر فقيه خپل ځان ته انصار او کومکان درلود چې مستقله رأی یې درلود چې موږ هغه ته مذهب ویلای شو چې دغه تابعینو څخه دغه خلق مشهور شو. په مدینه منوره کې سعید ابن مسیب، په مکه مکرمه کې یحیی ابن سعید، ربیعه ابن عبد الرحمن او عطاء ابن ابي رباح، په کوفه کې ابراهیم النخعی او شعبی، په بصره کې حسن بصری، په یمن کې طاووس ابن کیسان، په شام او نور منطقو کې نور کسان. د هجرت په سلام کال کې پنځم خلیفہ راشد عمر ابن عبد العزيز رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې علما او فقها د مځکې په اقطارو کې سره وویشل شي چې د هغې جملې څخه 10 نفره د افریقا و ښارو ته ولېږل شول چې د هغو په باره کې ابو بکر المالکی په خپل کتاب ریاض النفوس کې مفصلې خبرې کړې دي. او بیا د امویانو حکم او دولت ټول د عباسیانو حکومت جوړ شو چې هلته بیا د عباسیانو او علویانو تر مابین مقابله شروع شوه. په دغه وختو کې د ترجمه او علومو د نقلیدو په سبب عربي او یوناني علوم سره یوځای شوه. په دغه وختو کې احادیث مطهره تدوین شوه، د مفتیانو اقوال سره یوځای شوه، فقه روښانه او مشهوره شوه. ډېر خلک د فقهي احکامو په زده کولو مشغوله شوه. فقها هم طبقې شوه، هر طبقه په هغه خپلو صادقه استادانو پورې تړلې وه، د هغو څخه اصول را نقلول او فروع یې پر زیاتول. په دغه باره کې ابو اسحاق شیرازي په خپل کتاب طبقات الفقها کې ډېره څېړنه کړې ده. په دغه وختو کې په پرلپسې ډول 4 امامان ائمه 4 وځلېدل چې هر یو یې داسې مثال لري لکه د 14 سپوږمۍ چې پر شاوخوا یې د ستورو او نجومو حلقې راګرځېدلې وي، او لکه څرنګه چې موږ به ووینو د حدیث او نقل د مدرسې و بغل ته د عقل اجتهاد او رأي مدرسه جوړه شوه، او هر یوه د دغو مدرسو څخه په وضاحت او تمیز کې زیاتېدل. او دا طبیعي خبره ده چې د حدیث او نقل مدرسه دي په عام ډول په حجاز کې نمو وکړي او په خاص ډول دي په مدینه منوره کې نمو وکړي، ځکه حجاز د سنت مطهره زانګو بلل کېده او د هغه صحابه کرامو د استوګنې ځای و چې سنت مطهره یې اورېدلي او د ځان سره ساتلي وو. او دا هم طبیعي خبره ده چې د عقل او رأي مدرسه دي په عراق کې روښانه او ځلانده شي، ځکه عراق چې نسبت و حجاز ته نوی اسلام ورسېدلی وو او د سنت مطهره د موطن څخه لرې واقع وو، او عراق داسې یو ښار وو چې ځان ته قانون او موروثي تمدن درلود. نو خلق یې و داسې اقوالو او دلایلو ته محتاجه وه چې دوی قانع کړي او د دوی د قناعت لپاره د دلیل او برهان څخه چاره نه. نو په دغه خاطر و تفکر او عقل ته احتیاج او ضرورت پیدا شو. عقلي دلایلو ته زمینه مساعده شو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت او زمانه کې د اسلامي فقه منبع او مصدرونه فقط 2 اساسي مصدر وو چې قرآن او سنت. خو موږ وینو چې د احکام مصدرونه د وخت په تیریدو او د فقهي مسائلو په پراخه کېدو نور هم پر زیاتېدو، او فقها هم د دغه نورو مصادرو په قبلولو کې څوک تشدد کوي څوک تردد، او چا بیا د دغه نورو مصادرو په قبلېدو کې ترحیب او شراقلی کوي.
نو تر قرآن مجید او احادیث وروسته د صحابه کرامو اقوال هم د احکامو د رائستلو منبع او مصدر وګرځېدل او بیا اجماع بل مصدر شو. د اجماع څخه مقصد پر یوه داسې حکم د خلقو اتفاق دی چې د هغه حکم په باره کې آیات یا حدیث نه وي موجود. علماء کرام د اجماع تعریف داسې کوي چې اجماع په یوه عصر کې پر یوه شرعي حکم د امت مسلمه د ټولو مجتهدینو اتفاق ته ویل کېږي. نو اجماع هم د شرعي احکامو دپاره مصدر وګرځېده او د غرنګ قیاس هم د احکامو مصدر وګرځېده چې د قیاس تفصیل داسې په اکثره او غالبو وختو کې د شرعي حکم احکام په یوه علت یا سبب پورې تعلق لري چې د هغه علت یا سبب پیژندګلوي ممکنه وي. نو کوم وخت چې د یوه داسې حکم چې د هغه په باره کې نص راغلی وي علت او سبب معلوم سو، دا ممکنه ده چې دغه حکم و یو داسې مسئلې ته هم ورنقل کو چې په هغه کې نص نه وي موجود، په دې شرط چې هغه سبب او علت په هغه دوهمه مسئله کې موجود وي چې ودغه تسویه یا الحاق هم ویل کېږي. ځینې امامان اجتهاد، قیاس او رأی یو شی بولي. ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب اعلام الموقعین کې وایي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اصحابو په نوو پیښو سوو مسائلو کې اجتهاد کوي او ځینې احکام یې پر ځینو نورو قیاسول او یو مثل یې د هغه په مثل سره باله. ورونو په طبیعت الحال سره قیاس و هغه چاته جائز او روا دی چې په کتاب الله، سنت رسول الله، د صحابه کرامو پر اقوال، د مسلمانانو پر اجماع او د عربو په ژبه پوره عالم وي او تر آخره حده به د حکم پر رائستلو کې جهد، څېړنه او زیار باسي. حقیقت همدا ده چې د اسلام د شروع څخه مستقیمه رأی او تفکر هم د فقهاو په اجتهاد کې برخه او نصیب لري. یعنی تیز فهم، ژور عقل انسان د اجتهاد قابل ګرځي. هو هلته داسې نصوص شته چې په رایه او عقل سره حکم کول بد بولي، مګر هلته د رایې څخه مقصد هغه رایه ده چې د نفس او هوا تابع وي، هغه رایه چې د دین و هیڅ اصل ته نسبت نه کېږي. اوس نو تر دغه توضیح او روښنایي وروسته چې په مختصر ډول سره مو د شریعت په باره کې درته بیان کړو، بهتره دا ده چې په اصلي مقصد شروع وکړو. خو معمولا هیڅ مقصد به مقدمه نشي بیانېدلی او که بیان هم سي خوندور نه وي او د مقدمې په بیانولو کې ډېرې فواید موجودې دي. نو زه به هم تر مقصد د مخه یوه مقدمه بیان کړم. خیر که مقدمه اوږده هم سي خو بیا فایدې خبرې به نه وي پکښې. ورونو د اسلام په تاریخ کې ډېرو علماو خپل ځانونه و دین اسلام ته هبه او هدیه کړي دي، تعلیم یې کړی دی او تعلم یې کړی دی، د حق په لار کې زحمتونه ایستلي دي، پر حق یې جهاد وکړ، د امت مسلمه راهنمایي یې وکړه او د اسلام په تاریخ کې ډېرې ځلانده او روښانه صفحې پرېښودې. نو خود دوی په پرله پسې زمانه کې قدوه او امامان وګرځېدل. هغه امامان چې په خپله زمانه کې د حق او علم راهنمایي وکړه، دغه امامان یوازې دا نه چې په علم کې لوړ مقام او درجه لري، بلکې د ژوند په ډېرو اړخو کې قدوه او راهنمایان دي. دا داسې امامان دي چې فقط په علم کې امامان نه وه، بلکې پر علم سربیره په تطبیق او عمل کې هم اسوه او قدوه وه. د دغو امامانو د سیرت په ویلو کې او د دوی د ژوند د تاریخ په صفحو کتلو کې یوازې دا نه چې ډېر او پراخه علم به وویني، بلکې هلته به ودغه علم ته د رسیدلو دپاره صبر، زحمت، تکالیف وویني. هغه کسان چې ابدي علم یې پرېښاوه، هغه ودغه علم ته په راحت او تنبلۍ سره نه دي رسېدلي، بلکې په جهاد، ستړیا، سفرو، خوارویو ورسېدل. دا بحث د
د فقهاو بیان نه دی چې مسلمانانو ته د دوی د دین مسائل بیانوي او شرعي احکام را باسي. که دغه امامانو پر دغه کار سربیره نور فضیلتونه نه درلودلی تر خپل عصر وروسته به نه یادېدل، مګر موږ د هغه چا خبرې کوو چې د علم رواد و، د فکر قائدین و. موږ د علم او عقل د استادانو خبرې کوو، هغه چې په ټوله زمانه کې د نور څراغان رهبري کول. موږ د سیاسي، فکری، اجتماعي، اقتصادي، علمي او اصلاح د داعیانو خبرې کوو. موږ د مجد د رهبرانو خبرې کوو، د عدل د محققینو خبرې کوو. موږ د هغه چا خبرې کوو چې د امت د اصلاح دپاره یې بیرغ پورته کړی دی. هر وخت چې امت د انحراف پر خوا اراده کړې ده، دغو امامانو و مستقیمې لارې ته را اړوه. موږ د هغه امامانو خبرې کوو که دوی نه وای اسلام به محو سوی وای. الله عز وجل دا وعده کړې ده چې خپل کتاب قرآن مجید به ساتي. د الله عز وجل ساتل په معجزو او غیر عادي تدخل او کارو سره نه دی، بلکې خپل کتاب په بشر سره ساتي. لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې راغلی دی چې تر قیامت لږ د مخه د خلقو د مابین څخه علم پورته کیږي. څنګه پورته کیږي؟ حدیث شریف دغه موضوع تشریح کوي او فرمایي چې په خپل علم نه پورته کیږي. مثلا کتابونه محو سي، سپین پاته سي، یا وسوځل سي، یا پټ او ورک سي، یا داسې نه ده، بلکې علم د علماء کرامو په مرګ سره پورته کیږي. کتابونه موجود دي ځکه په ډکه ده، مګر چې علما نه وي کتابونه قیمت او اهمیت نه لري. د علم قیمت او اهمیت د علماو په وجود سره ده. هغه علما چې دا دین او علم یې نشر کړی وي او نشروي، هغه چې اوس موږ د هغو په باره کې خبرې کوو، هغه خلک چې په تاریخ کې بې مثله نمونې دي، د هغو بیان اول و عام امت ته متوجه دي، د پاره د دې چې د دغه دین په عظمت پوسی او د دغه انسانانو د سیرت په اوریدلو سره د دغه شریعت په عظمت پوسی، او دغه رنګ دغه بیان د علم و طالبانو ته متوجه دي چې د دغو علماو څخه دا زده کړي چې د علم په زده کولو او حاصلولو کې څونه صبر کاوه، او څنګه یې د علم د حاصلولو دپاره خپل نیتونه خالص او مخلص کړي وو، او څنګه یې د حق سره په درېدلو کې د هیڅ شي پروا نه کوه، که څه هم و یو لوی خطر ته لوېده، څنګه یې دنیا پرېښول او څنګه یې د علم مقام لوړ او اعلا وګرځاوه. علم یې نه د حاکم او نه د مال په مقابل کې خوار او کښته کړي. کم وخت چې موږ د ائمه اعلام په باره کې خبرې کوو، ساتیری او د وخت تېرول مو نه دي مقصد، قصه او حکایت مو نه دي مقصد، بلکې زموږ مقصد دا دی چې په دغو علماو پسې اقتدا وکړو. کم چې خپل ځانونه د عزت په مقام کې ایښي وو او د خپل ځان لپاره یې کښته مقام نه دی خوښ کړی، خپل ځانونه په فکري، سیاسي، مالی او عملی دنیا کې د کښته مقام څخه لرې کړي دي. دغه کسان یو پرلپسې قافله وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زمانې څخه تر اوسه هیڅ شکېده او قطع کېدل نه لري. دا قافله د رهبرانو قافله ده، د محترمینو قافله ده چې و خلقو ته لار روښانه کوي. که هر څونه دا لار سخته وه، که هر څونه دا لار ناهمواره وه، خو دوی هغه کسان دي چې د امت دپاره یې دغه لار آسانه او اواره کړه. د مسلمانانو علما هغه چې په علم، فقه، وعظ، سلوک او اخلاق د امامت و درجې ته رسېدلي دي، دونه ډیر دي چې حسابل یې سخت دي، او دونه وافره دي چې استقصا یې مشکله ده. او موږ به په دغه بحث کې د ځینو ائمو حالات واورو، ځکه موږ چې د ائمه اعلام خبرې کوو، د هغه په ترڅ کې دې ته مجبور یو چې د هغو استادان یاد کړو، د هغو شاګردان یاد کړو، د هغو ملګري او مجلسان یاد کړو چې هغه ټول امامان او رهبران، او د دغه سیرت په بیانولو کې به په سلهاو د داسې کسانو نومونه واورو
چې هغو په پرلپسې تاریخ کې و امت ته لارښوونه کړې. څرنګه چې په ټولو امامانو کې د ډېر شهرت او مقلدینو په لحاظ د څلورو مذاهبو امامان ډېر مشهوره دي، که څه هم هلته نور امامان شته چې د دوی سره په علمي مقام، درجه او رهبري کې رقابت او تنافس کولی شي، مګر دغه څلور په امت محمدي کې خاصه وضع لري. الله عز وجل دوی ته د دوی د نجیبو شاګردانو په واسطه دا په نصیب کړه چې د دوی د علم بیرغ پورته کړي او د دوی علم نشر کړي او د دوی علم د تاریخ په اوږدو کې و امت محمدي ته خاصه مدرسې شوې. د دوی علم داسې منهج او طریقه شو چې علما اقتدا پسې کوي. هو د اسلام په تاریخ کې داسې علما شته چې په علمي لحاظ د دوی تر درجې نه دي کم، لکه اوزاعي، سوري، لیث، طبري، داود الظاهري، ابو ثور، ابراهيم ابن خالد، د اهل بیت امامان، محمد الباقر، جعفر الصادق او نور د دوی امثال. ډېر امامان شته چې مجتهد امامان دي. مسلمانانو ته داسې لارې ورښولې دي چې د خپل دین په احکامو خبر شي، په شرعي مسایلو خبر شي، د دین لارې روښانه کړي او اواره کړي. خو موږ د هغو څخه هغه کسان اختیار کړه چې هغه د عامو مسلمانانو دپاره قدوات او رهبران دي او د دغو ائمه اعلام په ژوند کې حوادث، اجتهاد، اخلاق، سلوک او ډېرې لوی قربانۍ شته چې د عامو او خاصو دپاره په مساوي ډول رهبران بلل کېږي. ورونو، هیڅ عصر د امامانو او دیني رهبرانو څخه نه دی خالي شوی، مګر دغه ائمه اعلام د اول عصر ائمه دي. خو په وروستنیو کې هم په پرلپسې ډول سره امامان د شریعت محمدي دپاره څراغان موجود وو چې په علم، دعوت، ثبات او وسمې لارې ته د امت مسلمه د راګرځولو سبب وو چې حسابل او حسرول یې سخت دي. خو دغه کسان چې موږ د اوسنیو فتو دپاره خاص کړي دي، د دوی په ژوند کې به د کوچنیوالي څخه دا تر هغه وخته چې د امامت و درجې ته رسېدل عجایب وویني او دغه رنګه د دوی د استادانو دپاره به ډېر لوی فضل او احسان ووینو چې دغه امامان یې په وجود راوړي. او په دغه کې د اوسنۍ زمانې و استادانو او د اسلام و محترمو علماو ته تنبیه او توجیه ده چې د خپلو شاګردانو سره داسې زیار وباسي چې د امت دپاره امامان جوړ کړي، خاصتا و ذکي او هوښیار شاګردانو ته ډېر متوجه شي چې هغه هم د امامانو په شکل په وجود راسي. او دغه رنګه د دغو امامانو مندې او پلرونه هم د دوی د امام جوړولو په متعلق ډېر لوی رول او اهمیت لري چې څنګه یې خپل اولادونه و علم ته متوجه کول، نه د ژوند و نورو کسبو او صنعتو ته. نو موږ د مسلمان په صفت د هغو مندو او پلرو تر احسان لاندې یو چې و بشریت ته دغه د لارښوونې ستوري په هدیه کې ورکړه. د ایمان، علم او شریعت قاصدان یې و بشریت ته په هدیه کې ورکړي دي چې په دغه کې زما مسلمان ورونو او خوندو ته دا لارښوونه ده چې د خپلو اولادو تربیه په ښه ډول سره وکړي، د خپلو اولادو امیدونه، ارزوګانې او طموحات ورلوړ کړي. دا د ژوند تمنا او ارزو مګرځوي چې اولاد مو د وظیفې او تنخوا د حاصلولو دپاره شهادتنامه لاسته راوړي یا د پیسو د ګټلو دپاره تاجر او منصبدار شي، بلکې دا مو باید هم او غم وي چې و امت مسلمه ته داسې اشخاص ور وړاندې کړي لکه هغه محترمو مندو او پلرو چې و امت ته داسې عالم زامن ورکړه چې تاریخ یې د همیش دپاره یاد وساته. ای خوري، آیا ته دا خوښ نه لرې چې تاریخ همیشه ستا زوی په ښو یاد کړي؟ واوره دغه بیان او دغه پتې واوره، په هغه ښځو پسې اقتدا وکړي کم چې تاریخ یې جوړ کړي. واوره چې د امام مالک رحمه الله مور څه وکړه. امام مالک ډېر کوچنی و، مور یې لنګوټه ور وتړل، د علماو کالي په واغوسته او ویل لاړ شه وربیعة الرأیه ته ورسه.
چې په خپله زمانه کې د مدینې منورې لوی عالم ویل ربیعة الرأي ته ورسه او د هغه ادب د هغه تر علم د مخه زده کړه. امام مالک رحمه الله چې کوچنی و د غوښته چې د دنیوي کارو څخه په یو کار مشغوله سي، مګر مور یې د دغه ارادې څخه په ښه اړولو واړوي او د علم وزده کولو ته ولېږي. دا کوم عظمت دی، دا کومه هدیه ده چې د امام مالک رحمه الله مور و امت مسلمه ته ورکړه. مګر د امام شافعي رحمه الله مور امام شافعي په فلسطین کې د غزې په ښار کې د خپل پلار تر وفات لږ د مخه وزېږېد. دی رحمه الله ډېر کوچنی و چې پلار یې وفات شو. کم وخت چې عمر یې 2 کاله سو د سفر د تکالیفو د تحمل طاقت پکښې پیدا سو، نو یې مور و خپل اصلي وطن ته چې حجاز و مسافر کړ او بیا یې مکې مکرمې ته راوستی د تعلیم او زده کړې دپاره یې آماده کړ. ځکه وده ته د فقه زده کول په بل ځای کې دونه نه میسره کېدل لکه په حجاز کې. نو دې هجرت او سفر وکړي دپاره د دې چې خپل زوی داسې ځای ته بوځي چې هلته علما موجود وي. نو ای علماو، ای د علم طالبانو، ای مسلمان ځوانانو، ای د مسلمان اولادو مند او پلرو، په دغه فکر باید حرکت وکړو، په دغه عزم باید په خبرو شروع وکړو. نو اوس ما سره یو ځای د ائمه اعلام و قصو ته متوجه سي، خو تر قصې د مخه یو مهم تفکر او توجه پکار چې د مسلمانانو دپاره اصلي مرجع او مذهب کتاب او سنت دی، او خاصتا موږ به د دغه 4 امامانو په ژوند او تاریخ کې ووینو چې د دوی ټولو په مذهب کې پوره ترکیز، تثبیت او تاکید موجود دی چې د اسلام د شرعي احکامو اصلي مرکز او مرجع کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی، او حق د دې حقدار دی چې متابعت وشي. او موږ به ووینو چې د دغو امامانو څخه هر یو پر خپلو شاګردانو بلکې تر دوی وروسته پر ټول امت دا تاکید کوي که چیرې حق زما د رای او نظر څخه مخالف وو، نو حق د دې حقدار دی چې متابعت یې وشي، نه زما نظر. حتی ځینې د دغه امامانو وایي چې زما رایه که د حق څخه مخالفه وه پر دیوال یې ووهه. نو موږ چې د دوی حالات بیانوو، په حقیقت کې موږ د دوی فضیلت، د دوی درجه، د دوی سیرت، د دوی رهنمایي، د دوی علم بیانوو چې په هغه کې هیڅ شک نشته. مګر د دغه خبرو په مقدمه کې یو تاکید شته، هغه دا چې انسان هر څوک چې وي په هر مقام او درجه کې چې وي، دا امکان شته چې خطا ولاړ شي او یا دې حق ته ورسېږي، او د هر انسان ځینې کارونه او اقوال قبلول کېږي او ځینې پرېښول کېږي، الا المعصوم صلی الله علیه و آله وسلم. موږ چې د دغه امامانو مدح او توصیف بیانوو، لوړ یې بولو ځکه دوی د مدح وړ او لایق دي، دوی د لوړ مقام او درجې خاوندان دي. مګر د دې معنا دا نه ده چې دوی معصوم دي. عصمت د انبیاء علیهم السلام دپاره ده. موږ چې د ائمه اعلام خبرې کوو، زموږ خبرې د علم د امامانو په باره کې دي، زموږ بحث د دین، اخلاق، پاکی، سلوک او تقوا د امامانو په باره کې دي. د هغه امامانو خبرې کوو که څوک غواړي چې په یو چا پسې اقتدا وکړي، دغه خلک هغه څوک دي چې اقتدا پسې کېدلی شي. او زه به په دغه سلسله کې خپلې خبرې د هغه چا په باره کې خاص کړم چې اول د دغه امامانو دوی او اعظم د ائمه اعلامو دوی چې هغه امام اعظم ابو حنیفه نعمان رضی الله تعالی عنه دی. ورونو، امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه داسې څوک نه دی چې عادي مقام او درجه دی ولري چې موږ دې هیر کو. امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه د څو اړخو څخه د ډېر لوی او لوړ مقام خاوند. امام ابو حنیفه رحمه الله داسې شخصیت وو چې په خپل دنیوي ژوند کې کامیاب وو، د علم په تحصیل او معرفت کې نابغه وو، په خپل رأی، تفکر او استنباط کې عبقري وو، او د ښو فاضله اخلاقو خاوند.
داسې اخلاق چې د هغې زمانې د اهل صداره ائمه اعلام د مجلس او ملګرتیا لایق وګرځاوه او ویې کولای شوای چې په خپله ټولنه کې د ځان لپاره یو بارز مقام پیدا کړي. هغه ټولنه چې هلته د انصاف او اعتصاب عوامل پکښې ګډوډ. د امام ابو حنیفه د تعریف او صفت لپاره دغونه کفایت کوي چې د ځان لپاره یې داسې لقب وګټي چې لمر غوندې په ټول جهان وځلېد. په ټول جهان کې په هغه لقب سره مشهوره شو چې هغه لقب الامام الاعظم دی. پر دې سربیره چې امام ابو حنیفه رحمه الله د عراق فقیه و، د اهل الرای امام هم و. د علم او پوهې د دې سبب شو چې عبد الله ابن مبارک د رحمه الله په باره کې وایي انه مخ العلم، یعنی دی رحمه الله د علم مغز. او د همدغه علم او پوهې په سبب ابن جریج د رحمه الله په باره کې وایي انه الفقيه. امام ابو حنیفه رحمه الله د هجرت په 80 سنه کې په عراق کې د کوپې په ښار کې دنیا ته راغی او نوم یې نعمان ابن ثابت ابن نعمان ابن المرزبان. د امام صاحب د ورنیکه د نامه څخه دا معلومیږي چې دی رحمه الله په اصل کې فارسي دی. دغه ځوان نعمان چې په وروسته کې ابو حنیفه د ځان اسم کنیه وګرځاوه اصلا عرب نه دی، مګر سره له دغه چې عرب نه دی په وروسته کې په امام اعظم سره معرفي او مشهوره شو او د امت مسلمه امام وګرځېدل. که دغه حالت او کیفیت غیر د اسلام په بل دین کې وای د هغه عصبیت او نجات پرستی په خاطر به داسې نه وای پیښه شوې چې غیر عرب دی د امام اعظم لقب وګټي، مګر د اسلام د لویو برتریو څخه او شو فضیلتو څخه یو هم مساوات. هغه مساوات چې طبقاتي ژوند یې محو کړي، نژادي او فرقوي ژوند یې د بینه یوړي. اسلام د رنګ او نژاد په خاطر، د منطقې او قومیت په خاطر وهیڅ فرق ته نه دی قائل او نه قبلوي. مګر ځینې کسان پر امام ابو حنیفه رحمه الله دا عیب وایي چې د اصل فارسي دی او د دې خبرې څخه د دوی مقصد دا دی چې علمي قدر یې ورکم کړي. مګر دغه مسلک، دغه د جاهلیت مسلک او منهج د اسلام د نور پر راتګ سره پای ته ورسېدی. اسلام د انسان د احترام او اکرام لپاره د عمل صالح او تقوا ترازو ایښی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. امام ابو حنیفه رحمه الله د حری او آزادی کورنۍ څخه د په پلرو او نیکګانو کې مریتوب او عبودیت نو موجود. ورونو دا خبره په دې خاطر کوم چې تاسو ته دا معلومه ده چې د اسلام د فتوحاتو په وخت کې خاصتا د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې چې عراق او فارس فتح کېدی، هلته د مناطقو فتح پر څو قسمو. یو دا چې د کومې منطقې خلقو چې به د مسلمانانو سره جنگ کاوه پس د شکسته به بندیان ونیول شوه او بیا به د مسلمانانو مریانو. او یو قسم فتح بیا داسې و چې د هغې منطقې خلق یا به مسلمانان شوه یا به په صلح تسلیم شوه، چې دلته نو بندیان او مریان نه وه. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله نیکګان په صلح او اسلام تسلیم شوي دي، نو خود د دوی په کورنۍ کې مریتوب نه دی پېښ شوی. او د دغې مدعا د اثبات لپاره د اسماعیل قول را نقلوو. اسماعیل چې د امام ابو حنیفه رحمه الله لمسی د هغه څخه روایت کیږي. پس د هغه چې قسم یې یاد نو یې وویل زه اسماعیل ابن حماد ابن نعمان رحمه الله چې امام اعظم دی، ابن ثابت ابن نعمان ابن مرزبان د حرو فارسانو د اولادې څخه یو. په والله هیڅ کله موږ ته مریتوب نه دی پېښ شوی. مقصد دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله د آزادی او حرې کورنۍ څخه دی. او داسې ډېر روایتونه شته چې وایي د نعمان چې د ابو حنیفه رحمه الله نیکه دی او د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په مابین کې ډېره ښه علاقه موجوده وه. او دغه رنګه
امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوچنی و د خپل پلار ثابت رحمه الله سره د امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه و مجلس ته ورغله. حضرت علی کرم الله وجهه د او د اولادې ته د برکت دعا وکړه. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله د کورنۍ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اهل بیت کې د جلیل القدر امام امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره ښه علاقه موجوده و. او یو بل خبره چې ښکاره او واضحه ده هغه دا چې په دغه زمانه او د اسلام په تاریخ کې ډېر علماء کرام عرب نه وو. هلته داسې یو روایت شته چې دغه واقعیت ته اشاره کوي. هغه دا چې عیسی ابن موسی چې د عربو یو امیر او د خپل قوم عربو سره تر اندازې زیات حب درلودی، یا په بل عبارت قوم پرست. د قاضي ابن ابي ليلى څخه د امت د فقهاو پوښتنه وکړه، ویل ستا په نظر د دې امت علما او فقها څوک دي؟ او قاضي ابن ابي ليلى چې په خپل لوی عالم دی لطفا فتا واړو